نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې په دنیا کې د دنیا د جوړېدو نیت وکړي د دا سړي زندګي به له پریشانۍ نه خلاصېږي دا به همیشه په پریشانیو کې چې یوه پریشاني ځي دوې به بیا نورې ورغلي بیا چې دی دغه پریشانیانې لرې کوي درې به بیا نورې ورغلي که یو سړی په دنیا کې د دنیا د جوړېدو نیت کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دا سړي زندګي به له پریشانیو څخه نه خلاصېږي دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پر دا سړي به همیشه فقر غالب وي فقر به سترګو ته دی کېږي او دریم دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دته به هم هغونه روزي رسیږي چې اتونه روزي الله پاک د ده دپاره لیکلې الله پاک وموږ ته د عمل کولو ترغیب راکوي دنیا دارالعمل ده آخرت دارالجزا ده دا دنیا دارالفنا ده آخرت دارالبقا دا دنیا دارالغرور دی آخرت دارالسرور دی نو دا دنیا دا دارالعمل دی د انسان اصل کمائی کامیابی اغا دین دی پر دینی احکامو باندی عمل کول دی چی انسان عمل کئی دین کئی په دې سره د انسان آخرت چې هغه دارالبقا ده هغه جوړېږي د دې دا معنا نه ده چې انسان به قطعا د دنیا کار نه کوي انسان به د دنیا کار کوي کاروبار به کوي دکانداری به کوي تجارت به کوي لیکن مقصد به د آخرت جوړولی علماء کرام د دې مثال بیانوي چې د دنیا مثال دی د دکان او د آخرت مثال دی د کور یو سړی چې دکانداری کوي په دکان کې محنت کوي څه دپاره کوي د دې دپاره چې کور په جوړ کړي د اولاد نفقه برابره کړي او د کور د جوړېدو د اولاد نفقه عزت دا د دې سړي مقصد دی په دکان کولو کې که یو سړی دکان کوي او د دې دکان کمایي په دا باندې کور جوړوي نو اولاد به هم خوشحاله والدین به هم خوشحاله پریشانی به هم نه او که یو سړی دکانداری کوي دکان کوي لیکن په کور کې چرت نه وي له کوره غافلی دا د دکان چې کومه کمایي ده دا پر شرابو پر خمار پر عیاشۍ پر دې باندې خرڅوي نو د دا انسان د دا سړي به له پریشانۍ سره کور مخامخي که به نه علماء کرام لیکي چې د دکان مثال دا د دنیا دی او د آخرت مثال د کور دی لکه یو دکاندار چې په دکان کې محنت کوي مزدوری کوي کوشش کوي مقصد یې دا چې کور په آباد کم په دنیا کې به انسان عمل کوي محنت به کوي کوشش به کوي مقصد به دی چې آخرت په آباد کم دا د دکان مثال دا د دنیا دی او د کور مثال دا د آخرت دی ځکه الله پاک په دې آیات کې وموږ ته د عمل ترغیب راکوي او د دین ترغیب راکوي چې دنیا بد شی نه ده لیکن په دې شرط چې ته دنیا ته له دین غافله نه کړي دا دنیا ته له آخرت غافله نه کړي دا دنیا ته له الله څخه غافله نه کړي بلکې ته دنیا کوې د دې دپاره چې زما قبر آخرت حشر دا په عزت
علماء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو روایت را نقل کی علماء کرام چې تاسې په دنیا کې د آخرت نیت وکړئ چې زه په دې دنیا کې چې زندگی تیروم نیت مې دا دی چې آخرت په جوړ کم نو تی په دنیا کې د آخرت د جوړېدو نیت وکړئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم سړي چې په دنیا کې د آخرت د جوړېدو نیت وکړي یو به د دا سړي زندگی بیا له پریشانۍ خلاصي پریشانۍ بیا په زندگی کې نه وي دویم الله پاک د دا سړي زړه غني ګرځوي زړه بیا موړي دریم دا چې د دغه انسان دا دنیا به ذلیله کېږي د پښو له براتې ولې دا دنیا الله پاک د دین تابع ګرځولې ده نو که تی په دنیا کې د آخرت د جوړېدو نیت وکړئ چې زه به آخرت جوړوم نو یو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دا سړي به زندگی له پریشانیو څخه خلاصي دویم دا چې الله پاک به زړه غني وګرځي زړه به غني او دریم دا چې دا دنیا به ذلیله کېږي د پښو له براتې او که یو سړی په دنیا کې د دنیا نیت وکړي چې زه به په دې دنیا کې ښه عیش او عشرت کوم د دنیا ښه زندگی به تېروم د ده ګرده محنت د دنیا دپاره یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم سړی چې په دنیا کې د دنیا د جوړېدو نیت وکړي د دا سړي زندگی به له پریشانۍ نه خلاصېږي دا به همیشه په پریشانیو کې چې یوه پریشاني ځي دوی به بیا نورې ورغلي بیا چې دی دغه پریشانیانې لرې کوي درې به بیا نورې ورغلي که یو سړی په دنیا کې د دنیا د جوړېدو نیت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دا سړي زندگی به له پریشانیو څخه نه خلاصېږي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پر دا سړي به همیشه فقر غالب وي فقر به سترګو ته دی کېږي او دریم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دته به هم هغونه روزي رسېږي چې اتونه روزي الله پاک د ده دپاره لیکلې نو موږ دا دنیا الله پاک په دې آیات کې وفرمایل چې دا دنیا دا دارالعمل ده دلته به عمل کوي او آخرت دارالجزا ده چې ته په دنیا کې څنګه عمل کوې او په آخرت کې به د هغه عمل جزا تا ته میلاویږي